سلامونه امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو یو ورور کمنټ کړی و او ده په دې کمنټ کې لیکلي و چې سوسیال هیڅ فایده نه لري او دا بې فایدې دی دغه کمنټ خدای شته په ما ډېر زیات بد ولګېد او ځکه مې راواخیست ما ویل چې زه پرې ویډیو جوړه کړم ځکه دا کمنټ به ډېرو ملګرو لیدلی او دغسې کله کله بعضې ملګري دغسې یو غلط کمنټونه وګوري یا غلطې خبرې واوري او ډېری ملګري داسې شته چې هغه پې عمل هم کوي نو هغه بیا د سوسیال ته دومره توجه نه ورکوي دغه سوسیال سیستم چې کوم دی هغه دې دپاره جوړ شوی دی چې هر کله کم سوسیال کې کم هیواد کې چې سوسیال سیستم یې هغه دې دپاره جوړ شوی دی چې هر کله دغه هیواد ته څوک راځي د بل هیواد نه د یو مختلف هیواد نه د یو مختلف کلتور نه د یو مختلف ژبې نه یو هیواد چې کې مختلفه ژبه یو بیا دلته راځي نو دا په دې ټولنه کې مدغم کېدل دلته ژوند کول ژوند شروع کول دا ډېر سخت کار دی نو دې دپاره چې دغه ژوند د دپاره اسانه شي سوسیال سیستم په وجود کې راغلی او دا جوړ شوی دی دا ډېر یو فایدهمند او ډېر سودمن یو سیستم دی چې دې کې هغه خلک چې کوم دې هیواد ته راځي ژوند کولو دپاره دوی کې په اسانۍ سره په دې ملک کې په دې هیواد کې مدغم شي د دې ټولنې حصه جوړ شي او دلته دوی خپل ژوند په اسانۍ سرته ورسوي دا د سوسیال سیستم هغه بنیادی مقصد دی او دې لپاره دا جوړ شوی دی بیا په دې سیستم کې تاسو ته یو کس هغه مختص شوی یو کس ځانګړی شوی چې هغه تاسو سره یې هغه ته سوسیال ویل کېږي یا هغه سوسیالی که ښځه نو سوسیاله ورته وایو موږ تاسو که سړی سوسیال نو هغه تاسو ته ځانګړی شوي تر څو هغه د څارنې لاندې تاسو اوسئ او هره فیصله چې تاسو ورته اخلئ هر کار تاسو کوئ هغه کې د سوسیال مشوره شامله هغه دې دپاره ځکه چې تاسو په دغه هیواد کې تاسو په دې سیستم کې نه خبر دی هیواد کې تاسو نوي یاست دلته د کلتور نه دلته د قانون نه دلته د ژبې نه دلته د اداري اصولو نه دلته د ژوند کولو اصول نه تاسو خبر نه نو دې دپاره هغه سوسیال ستاسو په هره فیصله کې په هر قدم کې په هر کار کې په ستاسو ژوند په هر پړاو کې تاسو شاملي تر څو تاسو دغه ټولنه کې مدغم شئ او تاسو په خپلو خپو ودرېږئ تاسو د هر څه نه خبر شئ او تر څو ستاسو ژوند نورمال روان شي هر کله چې تاسو دغه یو سټیج ته ورسېږئ نو تاسو ته بیا د سوسیال ضرورت نشته اوس چې کوم ملګري دا فکر کوي چې د سوسیال بې فایدې دی د دې هیڅ مقصد نشته دا ټول غلط وایي دلته ډېري داسې ملګري دی وایي زه سوسیال لرم خو ما سره هېڅ کومک ونه کو ما هېڅکله هم داسې یو افغان ورور ونه لید چې هغه خپله سوسیال سره خپله رندي واخیستې سوسیال ته زنګ والی چې زه غواړم تاسو سره رندي واخلم او زه دغه مشکل لرم او دې دپاره درځم حتما سوسیال تاسو سره کومک کوي حتما ستاسو د مشکل هغه حل راوباسي که خپله نه پوهېږي تاسو ته هغه کوشش کوي چې هغه د بل ځای نه ستاسو هغه مشکل حل کړي دا د هغو وظیفه ده دا د هغو کار دی او هغو ته دې دپاره تنخواه ورکولی کېږي اوس کېدی شي بعضې داسې واقعات هم شوي چې بعضو سوسیالان هم انسانان دي کله ناکله داسې مشکل هم امکان دی ولري چې هغه شوی چې بعضې وخت کې سوسیال کم ملګري سره کومک نه کړی د دې مطلب نه دی چې هر سوسیال به همداسې هر وخت کې هر سوسیال به تاسو سره دغسې چلن کوي نو تاسو داسې کمنټونه مه کوئ که کوم ملګری د سوسیالي د خدماتو نه هغه مطمئن نه هغه سره کوم کومک نه شوی زه مطمئن یم اول خو به د لاسه دغه مشکل جوړ شوی که بیا شوی هم وي د دې دا مطلب نه دی چې هر سوسیال د داسې یا ټول سیستم خراب دی او ټول سیستم بې فایدې دی که دا بې فایدې وي دغومره روپۍ او دغومره تنخواګانې او دومره خلک چې دې کې داخل دي نو دغه ټول به ختم کړی وی دا سیستم که چېرې بې فایدې وي نو دا غلطې خبرې دي دغسې کمنټونه مه کوئ ځکه دغه کمنټونه نور خلک هم ګوري بیا نوي خاص کر چې کوم ملګري راغلي هغو دې نه غلط یو مطلب اخلي او هغوی سوسیال ته دومره بیا توجه نه ورکوي او د هغو ته بیا دا مشکل جوړېږي په ژوند کې دلته بیا ډېرو مشکلاتو سره مخ وي هغه ژوند د دوی بیا هلته ډېر سخت شي نو هر ملګری که سوسیال لري تاسو هر وخت کې د خپل سوسیال سره لیدلی شئ مشوره ورسره کولی شئ کار پیدا کولو کې ستاسو په اسنادو په کوم اداراتو کې چې ستاسو ثبت نام دی په هغو ټولو کې تاسو سره کومک کوي او که کوم ملګري نه لري نو دوی تللی شي خپل میغې ته ورتلی شي تر څو دوی ځان دپاره سوسیال واخلي نو ملګرو دغه کمنټ مې ولیدو دغه کمنټ نه بعد مې وغوښتل چې تاسو یو وړه ویډیو جوړه کړم دغه دوه خبرې مې کول غوښتل تاسو ملګرو سره دغه ویډیو شریکه کړئ تر څو
هغه ملګری چې څوک سوسیال نه دی سوسیال واخلي او د سوسیال په اهمیت باندې پوښي چې دا ډیر یو ضروری سیستم دی او تاسو باید سوسیال واخلي په دغه سیستم کې داخل شئ. ویډیو هم دومره وه که کومه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه تاسو دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. په مخه